دوه ډیر مهم خبرونه. هاني پاتمر ایرانیانو ته څه وویل او افغان ځواکونه څه وایي؟ آیا رښتیا 50% افغان ځواکونه کورونا نیولي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. راځو لومړي خبر ته. د هېواد د امنیتي ارګانونو د نیویارک ټایمز دغه راپور رد کړ چې ګواکې 50 سلنه افغان ځواکونه په کورونا اخته شوي. نیویارک ټایمز د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له قوله راپور ورکړی و چې نیمایي افغان ځواکونه کورونا نیولي، چې بیا وروسته امنیتي ارګانونو په دې اړه ګډه اعلامیه خپره کړه. دوی وایي زموږ د ارزونو د پایلو له مخې د هېواد ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې پر کورونا وایرس د 50 سلنه افغان سرتیرو د اخته کېدو خبر ناسم دی. دوی وایي افغان ځواکونو لا له وړاندې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولي وو او حتی د هېوادوالو په عامه پوهاوي کې هم مرسته کړې. او د افغان ځواکونو په لیکو کې د کورونا د خپرېدو راپور غلط دی. دویم خبر دا دی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هاني پاتمر وایي د هری رود سیند کې د افغانانو د ډوبېدو د پیښې د څېړلو هدف د عاملینو پیدا کول او هغوی ته د سزا ورکول دي. اتمر دا خبرې له ایرانه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر محسن باراون په مشرۍ راغلي پلاوي ته چې د دې موضوع د څېړلو لپاره کابل ته راغلی وکړې. څه موده وړاندې 50 تنه افغان کارګر چې دغه هېواد ته تلل ایراني پولاساتو ځواکونو په مرموي وویشتل او بیا یې د هری رود په سیند لاهو کړل چې ډېر کم شمېرې ژوندي پاتې شول او د ځینو خلا مړي هم ورک شول چې د دې پیښې په اړه بیا افغان حکومت سخت غبرګون وښود. خو ایرانیان بیا وایي دغه موضوع به له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي او د دې پیښې څېړلو ته تیار دي. له ایران نه راغلي پلاوي ته هاني پاتمر وویل د دغې پیښې عاملین باید مجازات او په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د تکرار مخه ونیول شي. په هر حال تاسو د دغه موضوعاتو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.